دا که تاسو ګولې دانه خدای د لښکرې جي چې کله ډزو شیخ صاحب یو ځل ویلي چې یا الله خیر د یوسف علیه شان ډزې شوي دي او بیا ګولې په دې وتې عاجز سړی و خندور و د اخلاق ختمه وه هغه ته چا دړکې وي څه خطره وه خو الله رب العالمین چې داغه د واز او د نصیحت د برکته کم شرابیان کم زناکار او کم نور عملونو والا دغه په لاس زورګونو کسانو توبه ایسته سفر تن رسیږي زړه ټوټې ټوټې دی د حضور د او زړه قیمه قیمه دی ټول کان صدیق اکبر تن رسیږي اے پسخا کی د عثمان غنی نامه ده د شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب دا ګاډی دی ښه جي دلته ولاړ دی اول دا حالت وګورئ جي د یوسف علیہ السلام حسن نظر دا که تاسو ګولې دانه خدای د لښکرې جي تر قیامت تک سوق دا اسې خو داسې سپین ګاډي به ډېري خو چې کله به دا موږ له چې ته په لاره کې راغې نو زموږ به په دا ډېر سود شو چې میاره شیخ صاحب به دې ګاډي کې ناست دي دا د هغې ګاډی جي مسار نعمانیه او بیا کوړي به دغه ژوند نو سر ټیک ده جي او شانه پې ډزې شوي دي او ښه رسه ښه ما ته پکې څه کتابونه هم ښکاري او هغې یو ډېر دیرینه او هغې سره تړلې د هغې ملګری اشرف صاحب دا وخت ولاړ دی اشرف صاحب سلام کوم دې کې کونټه هم پراته راځي دې کې چې د هغوی کونټه مبارکه د وسرې پیزارې دي چې کېړی دي هغه هم پکې پرتي دي ښه زه تاسو ته ښیم قدرمنو شانه ډزې شوي دي او بیا ګولې په دې وتې طارق صاحب به یې توخیږي د یوسف علیہ السلام حسن نظر خو احمد نبی سرور تن رسی د یو سړی شخصیت بس دغه چې ټول عمر حدیث بیان کړی دی په لکاو طلبا چې کله به مونږ لاړو شیخ صاحب ولګاو او خلکو سره به انتها مینه کوله ډزې شان شوي دي چې هغه شهید کړی دی ګولې په دې وتې په دې کې همسا او څو کتابونه هم پراته دي اشرف صاحب لږ شان تشریف وروړی ستاسو سره دومره ګهره تعلق چې لکه ستاسو لکه بله مزه شیخ صاحب سره مې سلام دعا کړې ما به شیخ صاحب ته کله هم نه ډایرکټ کال کو نه وټساپ یې سم نه ما به اشرف علي صاحب ته ویم شیخ صاحب چې دی نو بس سلام ورته وایه درځم ستاسو په دې جومات کې دستربندي وجي دستربندي وجي د هغې دپاره جي راغلی وه او باقاعده ستاسو تپوس یې هم رانه وکړه ما دعوت ورکړی خو میجا چونکې لاهور کې د هغوی څه پروګرام دی شوې جمعه زموږ راتګ او جي کني دی تېر شوې جمعه باندې ستاسو جي راتګ و ملاقات نصیب بس نه وه شوې جي هغوی سره مطلب دا چې دا اشنغر بالکل کنه پہچان و دغه نو دا خواږم دا هم لاړ هر څه جي ختم شو هر څه بالکل ښکلا د سره زموږ د پښتونخوا نه ختمه شوه جي بلکې تمام پاکستان نه تمامي دنیا نه جي ډېر زیات ورپسې خفه یو جي الله دې هغوی وبخي او بخلو دغه هغې کې خو څه دغه نشته خو بس کمه هستي وه جي خو بس دې ظالمانو ډېر زیاتې کړې ډېر ظلم یې کړی ډېر انتهایي زیاتې یې کړې جي بس الله دې تباه وبا کړي موږ به ورته دا دغه کوم جي دا چې د اوسپنې ګاډي دي جی د اوسپنې ګولې دي جی تر قیامت تک سوق ډېر سجدي وکړي یو سجدي د پیغمبر تن رسیږي
سفرونه خلقو کړي دین د پاره د هجرت د شپې سفر ته نه رسیږي د حضور د صحبتونو د خاطره ټول نیکان صدیق اکبر ته نه رسیږي اے پسخا کی د عثمان غنی نابدا سوک بعدل کی عمر ته نه رسیږي کرړه کی سپوږمۍ نور ته نه رسیږي مخبل قائد محترم تا نن ډیر زیات خفه دی نن ډیر زیات درمند دی مخبل قائد ته دا اعتماد او باور ورکو د یوسف علیه السلام بیا به دفتربندی کې وي د مولانا سے تعزیتی کلمات فرمایي تر قیامت تک سوک ډیر سجدی وکي یو سجدی د پیغمبر تن رسیږي او خدا سے مظلومیت سر جدائی ټول میں او د درد باعث وي او انشاءاللہ اللہ به خپل قدرت او د قوت په اندازه باندې دغه ظالمانو نه انتقام اخلي د عثمان غنی نامدا سوک بعدل کی عمر تن رسیږي کرړه کی سپوږمۍ نور تن رسیږي اے خنور بیا مخدد البرتن رسیږي د یوسف علیه السلام حسن نظر شمالاړه او پتنګان تی تربیت تر تو د چانه شو زه خو د غیرت نه یریکم چې علماء کرام چې تدا اعلانونه کی چې وای د منبر هم تاسو سنبال کې د شيوخ قتل عام یو شان روان دي یو ډېر ملنګ شیخ پرونو وشته مولانا ادریس صاحب بچنګې ناشته او د خبره وسر کوم په ډېر زیات صدمه کې دي خو د درې خبره وسر کوم الله تعالی صبر درکړي آمین الله دې صبر راکړي دا جی د داسې صدا دړکې وي اخو روغ سړو ملنګ سړو درویشي ډیره وا عاجز سړو خندورو د اخلاق ختمه هغه ته چا دړکې وي څه خطر وا ټول ژوند د حدیثو درس کې تیر کړو ټول ژوند د امت د اصلاح په فکر کې تیر کړو که پروګرام لوم ته دا به زما یو میشن مخکې مې میشن دا چې خدای پاک په یو کور کې خدای پاک یو عالم دیندار پیدا کړي او سخت کال به ماته وي بچي سخت کال مې دا میشن دی چې ډېر خلک داسې را پیدا شوي چې د پیغمبر علیه السلام د حدیثو بې ادبي شروع ده کوشش مې دا چې خلک د حدیث سره مینه پیدا کړي محبت پیدا کړي نو خبره ده چې ټول عمر د دین او د دین په اشاعت کې او ترویج کې دین په خدمت کې تیر کړو هیڅ چا سره څه دشمني چا خفګان نه دی د کلي خلکو د بار خلکو نوم یې پښتون چې و په پښتو پیدا هغه ورسره زړه نه مینه کوله او موږ سره د دغې پښتنو د مسلمانانو چې هغه سره کومه مینه ده ډېر قدر دی خو به ډېره لویه صدمه د یوسف جان صاحب زړه ټوټې ټوټې دی او زړه قیمه قیمه دی انیسا منی چې ګوره درد کې ته نه درد کې پلکو خلک دی دا منی انیسا بالکل نوې مسلمان دردمند دی نوې مسلمان خفه دی او ټول مسلمانان خفه دي بس زه به د خدای نه دا سوال کوم چې الله دې موږ له صبر راکړي جان اخري تپوس کوم داسې سړی چې د منبر د محراب سړی لکو دغه عقیدتمند زه داسې بلا تاسو دا غنل چې را دې په دې سړی هم څوک ډس کولی شي الله ما خپل نکلي دی شیخ حسن جان صاحب دا غ درد مون لیونی کړیو ما د رسول الله مبارک د نوسو درد لیدل دي چې رسول الله مبارک نوسی خلکو شهیدان کړی دي حضرت عثمان صاحب د قران د پاسه شهید کړی شو امیر حمزه صاحب د رسول الله مبارک ترو
پوزه شونډې ته د دین دپاره کټ شو. نو دا د اهل حق لار ده. او زما پلار په لومبي کال چې حج نه تلو په 91 کې زه ډېر ورکوټ یم خو بیا ماته یې قصه کوله. نو زما نیکه هم په هغه کال په حج کې شیخ حسن جان صاحب په حج کې ملګري نو په عرفات کې دعا کوله په وقوف عرفات. او حاجي اکبر هم زموږ د خلکو د حاجي اکبر وي عرفه د جمعې په ورځ وه. نو د عرفات په میدان کې دعا کوله شیخ حسن جان صاحب وی چې ماله خدای د شهادت مرګ راکړي. زما والد صاحب چې دا دعا وکړه دعا دوران کې زما د ویښتو غونې شو چې شیخ صاحب دا څنګه دعا وکړه. خو موږ بیا امین وې د عرفات میدان او جوړلم. ما بل مور ته وی هغه دعا مې د نیکه په حق کې په 2009 کې قبوله شو 2007 کې قبوله شو شهید شو. د پلار په حق کې مې اوس قبوله وه د شهادت هغه مرګ د عرفات په میدان کې هغه سوال کړو اوله خدای ورکړو. او زه ما دې ملګرو ته ما پلار له الله پاک د آخرت په باب کې هر څه ورکړي. قرآن درس یې کړو تفسیر شاګردانې دي حدیثو کې الله پوهه ورکړو درسونه کې شاګردانې دي فقه هر باب کې حجونه له الله بوتلې دي عمرو له هر یو عمل یو د شهادت د عملو یو ډېره لویه مرتبه وه. الله په دې پای سکول غوښتل او الله هغه مرتبه ورکړه. بس زه به دا وایم چې زما د پلار نه الله راضي شي دا ټول اعمال الله قبول کړي. او موږ وارثانو له دا ټول طالبان له علما موږ د کور خلک موږ له خدای له صبر راکړي. زما ورور داسې و چې هغه زما یو خور د شیخ صاحب پسې کشره پرې و معذوره چې سهار به شیخ صاحب ته هغې ته به د دې زحمت به ټولې ګاډې به راتلل هغوی به رامنډې کړل سلمان بچو به رامنډې کړل یو به وي باجان زما دی ما سره دا سلمان داسې زما ډېر وخت ما سره دی چې هغه نه وویل ما دوی له راکړه باجان به راغی باجان دا ما راټینګ کړل زما ورور له ګاډې پوتر उसी गाड़ी राशि भी बाजार में मुट्ठी हुई बाजार में नहीं देर क्या में उजड़ जमुना अल्लाह का बंशी खुदा द्वारा तके वे चे अल्लाह जमुंगा तभी ज़हमत भी बचूलम सबर वर्की सलमान बचूलम अल्लाह सबर वर्की नमाज़ पढ़े और अल्लाह सबर वर्की د حضور د صحبتونو د خاطره حافظ احمد علي جان صاحب دا جوړه وا مولانا ادریس صاحب او حافظ صاحب جوړه نیمه شوه. ډېر لوی د افسوس مقام د یوسف جان صاحب او حضرت شیخ صاحب ډېر عظیم انسان و. یوازې د طلبو په دغه کې دغه یو خپل حیثیت و علمي د طلبو په دغه خو چې کوم د عوام ناس هغه د عام خلکو کم اصلاح کړې ده والله العظیم کو دا خیبر پښتونخوا په تاریخ کې داسې انسان تیر شوي چې د عوامو په خلکو کې هم دومره مقبول او د هر انسان کو هغه د هرې پارټۍ هغه ته داسې محبوب لکه د خپل پلار په شان او د خپل ورور په شان. نو هر انسان د هغه په خبره باندې عمل وکول. زه یوسف جان صاحب تاسو د هغوی څخه ما سره ډېر زیات تعلق او ډېر بهترین تعلق د 30 سال نه او بعضې ډېرې د راز خبرې به یې م راته کولې. خو الله رب العالمین چې د هغه د واز او د نصیحت د برکته کم شرابیان کم زناکار او کم نور عملونو والا دغه په لاس زرګونو کسانو توبه ایسته او ما په خپلو سترګو باندې بعضې په حرم کې لیدلي دي چې راغلي دي ورته موږ دا ګناه کوو ستا د بعض او د نصیحت په وجه باندې دا ګناه پرېښه. نو ډېره عظیمه سانحه ده زموږ د دې امت دپاره خصوصا د پښتنو ولس دپاره داسې عظیمه سانحه ده چې زه یم 100 کاله به تیر شي خو د دې سانحې هغه نعم البدل به میلو موږ ته نه شي. ډېره مهرباني حافظ صاحب. په دې سړی علم ډاډو چې دین خدمت روان دی موږ د خلکو معترف کیږو خو د مرګ نه پس موږ ته د سړي قدر راځي خو چې پسلې ودرېږي نن پسلې شهید لیکلی شو مازه د مرګ د ټول نه ستره رتبه وه د شهادت شیخ صاحب ته هم د خدای درکړه انا لله و انا الیه راجعون. عثمان غنی نامه ده څوک په عدل کې عمر ته نه رسیږي
د حضور د کاکا زوی ده زوی هم ده من کاکا جی دا شیخ صاحب ډرایور تاسو سره د سونه مو ډیر کار یره زما لس کاله وسره وشو لس کاله چې ډزو شو نو څه ماحول او صورتحال شو یره بس مونږ نور په اسم نیو پیښوي خو چې کله ډزو شیخ صاحب یو ځل ویلي چې یا الله خیر بس نور اس جمله غنه د خلې نوخ کې د نیس ویلي اوف قدرې نور نه دی کړی او سات زماغي کې تللی ده او صرف دا وی چې یا الله یا الله خیر بد دقه ویلي نور اسم نو بس ارسه خط بس صرف دقه وی چې یا الله خیر او ما بیا گاډي بس غلول هسپتال ته تللی بد دقه شو ستا په غږ کې سای زما په غږ کې ورکړ ډیره مهرباني بختور سړی الله دې شیخ صاحب او خدای دې تاسو بخي اولاد ډیر صبر درکړ ډیر تدم مرګرم لاړه کنه لا د جون مشان مرګرو یو سجدی د پیغمبر تن رسیږي سفرونه خلق کړي دین د پارا د هجرت د شپې سفر تن رسیږي